افغانستان او افغانانو ته دوه ډیر مهم زبردست او د خوشحالۍ څخه ډک خبرونه دا چې څه دي په دې ویډیو کې را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. لومړی خبر، له 4 میاشتني ځنډ وروسته نن په لومړي ځل افغانستان ته نړیوالې الوتنې پیل شوې. وروسته له هغې چې د کورونا له امله افغانستان ته ټولې نړیوالې الوتنې وځنډېدې، نن په لومړي ځل له 4 میاشتو وروسته ترکش ایرلاین الوتکه سهار 9 بجې کابل ته راورسېده او افغان مسافر یې راوړل. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر مسؤلینو ویلي ترکش ایرلاین الوتکه به په ورته وخت کې نن له کابل استنبول ته هم افغانان او ترکان انتقال کړي. د مسؤلینو په خبره همدې اونۍ کې متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو ته هم الوتنې پیلېږي. 4 میاشتې وړاندې د قرنطین له امله نړۍ ته له کابله ټولې تلونکي او راتلونکي الوتنې وځنډېدې چې خلک یې له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي وو. دوهم خبر، کابل کې پولیسو لپاره د کورونا تر ټولو مجهز 200 بستریز روغتون پرانیستل شو. د کورنۍ چارو وزارت په کورونا ناروغي د اخته پولیسو او د هغوی د کورنۍ غړو د درملنې لپاره 200 بستریز ځانګړی روغتون پرانیست. د دغه روغتون د پولیسو 300 بستریز روغتون ته څیرمه افتتاح او فعالیت یې پیل وکړ چې ټولې 290 میلیونه افغانۍ یې په جوړولو او تجهیز لګېدلې او د رغونې چارې په 2 میاشتو کې بشپړې شوې. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندرابي پر دې روغتون کې د پرانیستې پر مهال ویلي چې د ملي پولیسو د منصوبینو او کورنیو د درملنې لپاره د یاد روغتون جوړول یوه اړتیا وه او ټینګار یې وکړ چې د پولیسو هغه منصوبین او کورنۍ چې پر کورونا ناروغۍ اخته شوي وي په دې روغتون کې به یې درملنه کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو سره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.